سامع سادات نه پېم د کولاب نه راغلی د کوم ځای نه راغلی ته ورته نیکه دې د کوم ځای ده غور نیکه دې د کوم ځای ده ته هغه ما ته بېروي را ثابت کړه ما ته دا هم نشي کولی د دې توانایي نه لري داسې ګیلاس مې له زهره ډکوه ماسکه په میډیا ته نه حاضرېدم که حاضرېدلم د ملت نه مې معذرت غوښتم هغه وخت کې به یې لږ محبوبیت زیات و د اوس نه غلام ده غلام بدون د رئیس حق نه لري حتی فکر وکړي دغه چلند څه ډول یو چلند دی آیا دوی وکړو چې مرکزي حکومت په افغانستان کې وکړي شل کالو کې نه د هېواد دپاره د جوړجاړي ژبه ده دوی وینه کې جګړه ده دوی وینه کې استخبارات دي د پاکستان ګټې ساتل دي د انګلیس ګټې ساتل دي یو سیاسي برخورد دی آیا ملت دا خبره امارات اسلامي سره منله اول ولا که ما منلې وای د ولس غږ آیا دلته یو بدرګه ورسره شته د ولس موږ از لس دفعو نه سل دفعو نه زیات ویلي شخصا ما موږ د وږي پاتې شو خو جنګ دې ختم شي عقده احساسات او شخصي ګټې تعصب دا ته په قرآن کې منع شوي دي په انسانیت کې منع دي امان صاحب د ولس لاره کومه لار ده د دوستم خبره ته موټر سایکل والا بي 55 پسې واخیستله بار روسي هېواد اعلان کړی رئیس جمهور یې چې افغانستان آزاد مستقل په منطقه کې غواړو 10 میلیونه مسلمانانو امریکایانو په دغه 10 کال یو نوي کال را په دې په نویم کال را دی دوی په شهادت رسولي مسلمانان تنها مسلمانان بسم الله الرحمن الرحیم دا سیاه درنو لیدونکو سلام زه عابد احساس یم په دې وروستیو کې سیاسي چلندونه څنګه روان دي هغه سیاسي برخورد چې پخواني سیاسیون چې اکثره یې د هېواد نه بهر دي هغوی کوي آیا د ولس د غوښتنو په بنیاد دی په افغانستان کې په داخل کې غوښتنې د دغه سیاستونو سره څومره برابرې دي او که په ټکر کې دي د افغانستان خلک اوسني ثبات ته څومره خوشحاله دي او آیا که بدلونونه غواړي په څه ډول باندې بدلونونه خلک غواړي سیاستمداران بیا هم آیا د خلکو اراده په نظر کې نیسي او که نه خپلې غوښتنې بیا دوی د افغانستان دپاره داسې تګلارې لري چې هغه دې په ټولنه کې حد اقل منلي وي او یا دې په ټولنه کې طرفداران ولري دا هغه فرمولونه دي چې د دې په ذریعه باندې په هیوادونو کې بدلونونه راځي په ټولنو کې بدلونونه راځي په سیاستونو کې بدلونونه راځي آیا مونږه یوازې د بدلون دپاره د جګړې لاره غوره کړو که نورې لارې چارې هم شته دي او آیا د جګړې لاره بریالی ده د هیواد په ګټه ده او که نه ده د دې مهم بحث لپاره را سره په سټوډیو کې د نظامي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی ډګروال صاحب کامران امان دی امان صاحب تاسو ته هرکلی وایي مننه امان صاحب بحث په همدې راپیلو زمونږه د سیاسي بدلون دپاره یا د بدلونونو د غوښتنې دپاره زمونږه دغه سیاسي چلند چې کوم اوس روان دی چې په هغې کې د جګړې شعارونه ورکول کېږي په هغې کې اخطارونه ورکول کېږي په هغې کې ولس ته اخطارونه ورکول کېږي په هغې کې اوشته نظام ته اخطارونه ورکول کېږي او د جګړې غوښتنه کېږي بیرته په ولس کې معکس العمل ګورو چې خلک څه وایي دغه چلند د بدلون دپاره یا د یوه تغییر دپاره یا د ځان منلو دپاره دغه چلند څه ډول یو چلند دی آیا د هغه اصولو سره برابر دی چې په هغې کې د ټولنو یا د ولس غوښتنې نه منل کېږي یا د ولس غوښتنو ته ځای نه ورکول کېږي داسې څه لیدل کېږي د ولس غوښتنې دغه سیاسي چلند څومره سره متفاوت دي او آیا دا سیاسي چلند سم دی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې له احساس صاحب تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او د تاسو د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم احساس صاحب که ووایم چې خاصتې د په اصطلاح چې اوس نوم ورکوو چې مخالفین د دولت چې بهر کې دي کومې خاصتې لري موږ هم هلکه پرې دونه خاصتو د دوی باندې پوهېږو یوه خاصته لري چې باید جنګ وشي او دې 50 کالو کې دوی وروڼه نه دي اخ شوي او اکثریت دغه مخالفین چې وینم زیات له 10 کالو نه کېږي چې په مختلفو وضعیتونو کې دوی په حاکمیت کې شتون درلود او حتی داسې کسان هم شته چې 1900 کال کې چې کوم بدلونونه راغله افغانستان کې
د هغه وخت نه دوی په قدرت کې و تر 2021 کاله پورې. نو ما په ان باندې چې ما وکتل دوی غیر جګړې نه چې هغه وخت کې هم عادت باندې ګرځېدلي وو او معتاد د جګړو وو او دوی خپلې ګټې سر په جګړه کې ګټلې. زه نه پوهېږم چې آیا دا د افغانستان خلک وو که نه وو، دا یې ما شک ده په دوی باندې. آیا دوی په سیاست پوهېږي نه پوهېږي، په دې حق هم شک په دوی باندې لرم. په دې هم شک لرم چې دا به ژوند د بیروني استخباراتو اساسي غړي دي. اته رتبې به لري، اته معاشونه به لري، هغه برنامې چې ورکول کېږي دا د لغه لار نه دی نشي وتلی. فقط شعار د دوی جګړه ده. کله چې د امارات اسلامي دوحه کې مذاکرات د امریکا سره روان وو، دوی هغه وخت هم حتی د صلح خبرې نه کولې. هغه وخت کې دوی شعار د صلح نه درلود، د جګړې شعار درلود. دې خبرې ته راځم، په دې اړه باندې پوښتنې لرم. د دوی دغه اوسنی سیاسي برخورد آیا دا د یو ټولنې دپاره، د یو هیواد دپاره، د یو ولس دپاره یو سیاسي برخورد دی؟ زه فکر نه کوم دته سیاسي برخورد ووایو. زه بیا احساس تکراروم، دوی د جګړې شعارونه ورکوي. دوی کله ویلي چې موږ کینو او سیاست کوو. دوی کومه وړاندیزونه کړي دي امارات اسلامي ته چې وروره په دغه شرایط موږ سره کښېنئ، چې نه کښېنئ بیا موږ دویم پړاو ته وځو. هغه معنا یې همدا چې بیا جګړې ته وځو. دوی نه برنامه د سیاسي لري، نه د حکومت کوم برنامه لري چې حکومت یې څه نوم ولري، په کومه تګلار د حکومت به رواني، او نه کوم برنامه لري چې هغه وړاندې کړي ملت ته. برنامه یې همدا ده چې فقط توپک او خلک وژنه، سمت، منطقه، قدرت. او قدرت هم بل څوک نه غواړي، شخصا باید ما ته وسپارل شي. هر یو چې ګوري هر یو تقاضا د قدرت لري. وزارتونه هغه وخت بیا ملت د دوی په یاد هم نه ده، خلک هم د دوی په یاد نه دي، د خلکو مشکلات هم دوی ته ارزښت نه لري، د جغرافي پرچه کېدل هم دوی ته ارزښت نه لري. نو بیا هم زه پې شک کوم چې دا به دې وطن خلک نه وي چې خپله جغرافیې ته ارزښت نه ورکوي. ګورې موږ دغه 15 لسیزه جګړه کې موږ 15 کاله کېږي چې اقلا صلح احساس کړی د افغانستان خلکو. بوی د صلح راغلی ده. تقریبا سر تاثر د افغانستان سل په سلو کې تامین شوی ده. خو صلح موږ له جنګه وتلي یاستو، شک نشته چې مشکلات شته. اقتصاد هم خراب ده، کاروبار د ځوانانو ته زمینه نه ده مساعدېږي څنګه چې لازمه وه باید وسي. کم کارونه چې سوي، کم تجاران سرمایه ګزاریګانې کړي، که بهرني دي که داخلي دي. په هر ولایت کې چې موږ ګورو ورځ تر بلې پورې امرونه اخیستل کېږي، کمپنۍ راځي، تولیدات کېږي، هلته په سلهاو، په لسګونو، په زرهاو انسانان په کار بماریږي. دا یو لاسته راوړنې چې آهسته آهسته. نو موږ چې 15 کلو کې تقاضا نشو کولی چې موږ هر شی هغسې. که د خلک توقع لري د 20 کالو د جمهوریت عایدات، نو موږ هلته ولیدل چې 2 تریلیونه ډالر راغلي افغانستان ته. او څه سولې؟ چا ویوړلې؟ کم بنیادي کار 20 کاله حکومت کې اوسو؟ ما خو بنیادي کار ولا کړېدلی چې اما ګورې د 15 کلو کې د زیربنا کارونه چې سوي دي، اوس تقریبا حدود 8 فابریکې د سمنټو د تولید په افغانستان کې خودکفایي ته روان ده او جوړیږي. 2-3 افتتاحیو کې زه خپله موجود وم. حتی جبل سراج فابریکه چې ده چې افتتاح شوله 15,000 ټنه په ورځ کې تولیدېږي. همداسې قندهار کې، همداسې په جوزجان کې، همداسې نور ولایتو کې. یعنی خودکفایي خواته که د خوږو بورک وایي د بغلان فابریکه ده د شکر، هغه د فعالیت باندې جوړېږي. 15 کمپنۍ چې وه د دولتي پخوانۍ نه په کندوز کې، هغه د تقریبا شهرک جوړ شوی ده، فابریکه یې فعاله شوې. این ګمارین شته دي. نو راغلو دې ته چې دوی وایي چې بس بدلون غواړو، سیاستونه کوو. ما د دوی له خولې که د سایاف څو ورځې مخکې یو خبر مې واورېدله چې والله پې تاسف مې وکړ. امان صاحب یو بیکګراوند ته ورځو.
د استاد سیاف په خبرو، د استاد عطا محمد نور په خبرو، د جنرال صاحب سمیع سادات په خبرو، په دې یو باندې زه پوښتنې لرم. غواړم چې دا موضوع باندې یو منطقي هغه اړخونه راواخلو چې د ولس غوښتنې، دلته د دې هېواد غوښتنې، اړتیاوې، لومړیتوبونه او بیا یوازې د جګړې تګلاره. کومه تګلاره مخکې تاسو هم ویل چې دوی برنامه نه ده وړاندې کړې. ولس ته یې نه دي ویلي چې د هغې دویم پړاو، دریم پړاو بیا د دوی د جګړې اعلان وي. مستقیم د جګړې اعلان، مستقیم د سیاست ترمینالوژي چې کوم استعمالیږي، دغه کوم ژبه چې کارېږي، آیا دغه ژبه د هېواد دپاره د جوړجاړي ژبه ده که په عقده لړلې ده، په احساساتو لړلې ده، موږ په احساساتو باندې لګیا یو، او که نه یوازې همدغه د جګړې نقطه ده او موږ باید یوه ستغه سیاسي ژبه وکاروو او یو جګړه ییزه ژبه اصلا وکاروو. دا حل راوړي؟ دا مشکل حل کوي؟ دا د ولس تقاضا سره برابره ده؟ د ولس د غوښتنې سره برابره ده؟ یا داسې کومه برنامه چې هغې کې تشریح شي چې موږ په دې هېواد کې په دغه ډول باندې سیاست غواړو، په دا ډول جوړجاړی غواړو، په دا ډول باندې د هېواد ته راتلل غواړو، په دا ډول باندې د هېواد آبادول غواړو. دغه څه یوه برنامه تاسو یې ګورئ که نه یوازې فقط د جګړې اعلان وي، یا که جمعه خان فاتح په بدخشان کې جنگ شروع کوي او د هغې دپاره بیا موږ خوشحاله یو، د هغې دپاره ټوله ورځ چغې ووهو، د هغې دپاره کمپاین وکړو، د هغې دپاره هغه جګړه دومره غټه وښیو چې د ولس ګټې د خطر سره مخ کړو. ما مخکې ویلې چې دا خلک نه سیاسي برنامه لري او کوم نومونه اشخاص تاسو واخیستل، دوی که موږ بیوګرافي ته فکر وکړو، دوی په ژوند کې په سیاست نه پوهېدل او نه په سیاست پوهېږي او نه د ملي ارزښتو په ارزښت پوهېږي او نه کوم برنامه د سیاسي لري او د دې حتی د دې وړتیا دوی وجود کې نشته چې حتی برنامه ولیکل شي په کاغذ په مخ. نو دی به څنګه کولی شي د دې 40 میلیونه انسانانو د افغانستان 15 کلن تاریخ یا 300 کلن حکومتونه تیر شوي، دوی سره چیرته په مغزو کې نشته ده. دا پروژې دي. ګورئ که دوی سیاستمدار وای، دغه اکثریت هېوادونو کې مثال په راوړم، 2 بوکسران میدان ته ننوځي، ډېر قوي او غواړي د قهرماني کمربند په خپل ملا وتړي، حاضرېږي مبارزه کوي. وخت چې بیلي خپل کمربند هم تسلیموي، لاسونه یې چپوي، غېږ کې هم نیسي، وایي تا ویوړ میدان. اما دې خلکو چې وکړه د 1900 کال نه تر 2020 کاله پورې چې په شکل د انواع دوی په دغه قدرتونو کې شامل وه، نتیجه څه شی سوه؟ آیا دوی وکړل چې مرکزي حکومت په افغانستان کې جوړ کړي 20 کالو کې؟ نه، حکومتونه مکتل طایفي نه وه. د مرکز مکتوب مامور ته ورکړو چې مزار کې شامل نه منل کېده. د قندهار ته به د نفر ولېږه، هلته به بل چا نه منه، په ننګرهار کې به بل چا نه منه. د حکومت د مرکزي چې دوی غوښته چې دیموکراتیک حکومت و، جمهوریت و، درې رنګه بیرغ یې درلود، څو سرونه پرې ماتي په درې رنګه بیرغ باندې. وروره تاسو هغه بیرغ ته کله احترام کوو؟ تاسو د کرزي عکسونه ونه شکول په لویه جرګه قایمه کې، تاسو د اشرف غني په عکسونو فایرونه ونه کړل. کوم حکومت، کم سیاست، کم اقتصاد، کم د ملت غم، اختطاف نه و. 15 میلیونه محتاط نه کړل افغانان، وطن هم خرط نه که، از غم تار تیر نه شوی. موږ په ګېډه باندې بل خط ډیورن خط وله سر هم تازه که په موږ باندې چا وکړه؟ ده تاسو ونه کړل. تاسې 45,000 عساکر که افسر و که سرباز و خپله اشرف غني اعتراف کوي چې دا قرباني دی واشنګټن سیاستونو کړي موږ، او تاسو اوس موږ خوشي کوئ. دا خبره دا ونه سوه. وسوه 2 افرادو چې یو ډاکټر صاحب عبدالله او بل استاد رباني و، د مور بمونه په افغانستان استعمال سو. آیا دوی تقاضا ونه کړه د اوازونه ایسته دي چې غټ غټ بمونه واچوي په دې ملت باندې، په دې خلکو باندې؟ نو کوم سیاست دوی زده ده؟ دوی وینه کې جګړه ده، دوی وینه کې استخبارات دي، د پاکستان ګټې ساتل دي، د انګلیس ګټې ساتل دي، د امریکا ګټې ساتل دي په افغانستان کې. امان صاحب تاسو د صحنې شاهد وای د سولې خبرې د جمهوریت په وخت کې سیاسي دریځ جګړه وه. تاسو د صحنې کې وای، تاسو په همدې رسنیو کې زموږ سره غږېدئ.
آیا هغه وخت د سولې کومه برنامه وړاندې شوه؟ نه او بیا کله چې د سولې خبرې په قطر کې شروع کېدلې، زه د یو خبریال په توګه باندې دې شاهد وم. که تاسې تحلیل کوئ لیدونکو ته، ولې رهبرانو په دې کې خپله ګډون ونه کړ؟ همدغه خلک چې اوس په ډېر تونده لهجه باندې د جګړې غوښتنه کوي، هغه وخت هم دریځ د جګړې و او جګړیز دریځ و. په جمهوریت کې که هغه څومره سیاسیون وو، که پخواني مجاهدین وو، که کوم رهبران، که هغه اسماعیل خان چې اوس خبرې کوي، که هغه عطا محمد نور که اوس خبرې کوي، که هغه استاد سیاف چې اوس خبرې کوي، که هغه نور، دوی ولې خپله د سولې خبرو ته کېننسته؟ دوی ولې په ګډه باندې یوه تګلاره وړاندې نه کړله چې د امارت سره جوړ شي؟ د هغې نه وړاندې په بون کې هم دغسې وشو. د هغې نه بیا راوروسته کله چې د سولې خبرې را شروع شوې، د کرزي صاحب په وخت کې چې دفتر پرانستل کېدو، مخالفت ورسره وشو. بیا چې کله دفتر پرانستل شو د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې، او زه خپله د دغه خبرو اترو دپاره 4 ځله قطر ته تللی، دلته بیرته بیا دغه مشرانو حتی د خبرو ته هغه اهمیت هم ورنه کړو چې اکثریت د دوی زامن ولاړل، دوی په خپله ګډون ونه کړ. آیا روحیه، یوه سیاسي روحیه، د هیواد د جوړېدو روحیه، د آبادۍ روحیه، د دغه جګړو نه د هیواد د راوتلو روحیه وه؟ نه کنه اساسا مشکل دلته ده. اوس ګورې سوله چې غوښته وشي، نړیوال دلته ژمن سوه، اشغالګر دلته ژمن سوه چې راځئ د اقلم د جمهوریت او د امارت اسلامي رهبري سره موږ اشتي واچو، مشترک حکومت جوړ کړي. دوی جرګې ته څوک لکه دا د جرګو وطن د افغانستان د میرویس نیکه له وخته په عنعناتو یې پوهېږو، په کلتور د افغاني پوهېږو، په خبر د افغاني پوهېږو، قومونه خیلونه په قومونه خیلونه پکې معلوم دي. موږ ډېر لوی مشکلات په لویو جرګو کې په جرګو کې خلاص کړي، حل کړي دي. او دا خو ملي وجیبه وه چې باید موږ حل کړې وه. دوی بچیان ولېږل، چوشکونه په خوله کې د عطا محمد نور زوی، د دوستم زوی، د قانوني زوی، احمد و محمود و کلبي زمن لاړه دلته ناست و، 14,000 ډالره د میاشتې معاشونه اخیستل، هلته پراتو هوټلو کې. هیات د امارت اسلامي هم وویل چې موږ خو ماشومان سره نشو کېناستلی، دوی سره ملاقات هم نه کوو. ولې همدغه خپله دوی مشران لاړ نه سول؟ دا څه اوس دوی ډغرې وهي. دوی خپلو کې سره یو همغږي وو؟ نه هېڅ وخت. محقق صاحب څنګه جوړ راتلل؟ هېڅ امکان نه درلود. هغه وخت موږ تاسو لیده دوستم د شورای نظام خلیلزاد د هر یو رهبر دپاره بیل بیل د هغه کور ته ورتلو او د هغه سره خبرې کولې کله چې د سولې جریان روان. آیا اراده د دې وه چې یو ټول شموله حکومت جوړ شي؟ که اراده وه د دې چې اوس غوښتنه څنګه کېږي؟ اوس ویل کېږي چې مثلا زه په حکومت کې نه یم، په حکومت کې ټول شمولیت نشته، هغه سیاسي ډله نشته، دا سیاسي ډله نشته، دا نشته. دغه سیاسي ډلې آیا دوی د جمهوریت سره همغږي وو؟ دوی د جمهوریت سره یو جریان لرلو، یو خبره لرله، یا دوی په خپل منځ کې یو جریان لرلو او که نه دوی نه غوښتل، یوازې ځان یې غوښته؟ که کله یوازې ځان غوښتو، آیا اوس یوازې ځان ته په کناره کې پاتې دي، غاړې ته پاتې دي؟ دوی دغسې اراده لرله چې سبا دغه چې مونږ غاړې ته پاتې نشو، سبا مونږ یو تعریف ولرو، مونږ د دې وطن دپاره یو برنامه ولرو، یو تعریف ولرو. تاسې په دې صحنه کې وئ او دا هر څه مو مشاهده کول او لیدل مو، شننې مو پرې کولې، تحلیلونه مو پرې کول. د هغه وخت کیسې ته که د اوسني بحث سره او د اوسني خبرو سره یو وصل ورکول شي، څنګه به وي؟ هېڅ امکان نه درلود چې دې 20 کالو کې دوی هېڅ شی په افغانستان کې ملت ته نه درلود لاس کې چې ملت ورته ووایي، ملت ته ووایي چې دا شی لرم. که دوی درلود، دوی به په حیرتانو نه تښتېدل. که دوی کوم شی درلود، د ملت ته دوی اقلا سترګې درلود چې ملت سره څنګه سترګو په سترګو شي او خپل اواز کې دوی به ارګ نه په چابلک کې نه تښتېدل چې خپل بوټي ماته نه پیدا له یاده وتلي وه. که دوی واقعا ملت ته خدمت کړی او ملت ته سترګې درلودې او سیاسي دریځ درلوده او دلته پاتې وای، په میدان کې دوی په قطارو کې نه و ناست، د امریکایي عسکر نه به اجازې نه ورته چې زه فلانه یم، کارتونه به یې ښودل چې موږ ته اجازه راکړه چې پرواز وکړو. که دوی د ملت ته ژمن نو، دوی به خپل هغه هېوادونو کې چې دوی طبیعت درلود، هلته به طبیعت به یې له منځه وړی او راغلي به افغانستان کې به یې خدمت کړی وای. خو دوی چې نه درلودل، غیر فساد اخلاقي، فساد مالی، فساد اداري، فساد فرهنګي، فساد اخباراتي، هر یو
د یو چا پورې تړلی و. ما بار بار ویلي دي دفاع وزارت مربوط دی د امریکا و، داخله وزارت مربوط دی انګلیس و، استخبارات هم تقریبا دواړو په حاکمیت درلود، خو زیاتره 80% صلاحیت په استخباراتو کې یا ملي امنیت کې انګلیس درلود چې د دوی ټولو شعبات به دوی چکول، اته کمپیوټرونه دوی به له دفترو وویستل او دا دفترونه به دوی انګلیسانو په لاس کې وو. ته دې اندازې پورې چې یو مملکت اشغال یو بې صلاحیت یو غلام حکومت هغه به کومه برنامه ولري؟ آیا دوی استقلالیت د تقرر درلود د کوم وزیر؟ آیا دوی کوم قماندان دوی تقرر استقلالیت افغانان درلود چې مقرر شي؟ آیا دوی استقلالیت درلود چې یو والي مقرر کړي تر هغو به چې هغه ضمانتونه وانخیستل تر څو د هغې مربوطه هېواد به څه پیشنهاد وکړه د خپل اجنټانو طریق به څه اوکې نه شو، هغه والي به چا نه شو مقررولی، هغه قماندان د اردو به چا نه شو مقررولی. نه ټول خیم یو تعداد دی، ولې هغه کارکشته خلک چې وه د مجبوریت نه به یې هغه نیول چې دغه ځای په ده پاکې اداره کې وبلګې، نه په دې معنا چې دا د هغوی هم اجنټ و. جمهوریت کې ساسه به ډېر پاک نفسه خلک پکې وو، ډېر ژمن خلک دې وطن ته، خو ولې صلاحیتونه یې نه درلودل په دې کچه چې دوی فیصله وکړي، په دې کچه چې دوی ته یو لارښوونه وکړي یا دوی اداره کړي. خو په راز کې اکثریت پردي خلک وو، هدف مې د پردي هېوادونو تقرر وو چې هغه کې چا لاس وهلی نه سو او نه هغه څوک چا ایسته کولی سو حتی. نو دوی نه درلوده برنامه او راغلو. نو امارات اسلامي اوله ورځ نه ویل چې موږ سهامي شرکت نه غواړو، یا جګړې ته ادامه ورکړو جهاد ته، یا مستقل حکومت به د امارات اسلامي د هغه لاس لاندې اوسي. کنې دوی ډېر منډې ووهلې امارات متحده ته، سعودي عربستان ته، تاجکستان ته، روسیې ته، خپل امریکا ته شخصا اشرف غني پرواز وکړ. کوم په یاد اوسي اساسا چې شرکت اعلان نه تیروم، شرکت تاری بدون د نشست دی کوم هیواد کې مستقیما امریکا کې کته 14 ساعته پرواز 14 ساعته پرواز وکړ. او ته پیږي کې تقریبا یو څوک افشاګری وکړه، نو مې نه اخلم، یو سلو اتیا ډیپلوماته بکسونه تور دا به د فارسي واکه لباس نه و، اکه ډالر وي، هغه لاړل د سنا مجلسو ته وایي چې رشوت ورکول سوی د امریکا سنا غړو ته او د یو ګوند خاصتاً یو ګوند ته دا پیسې ورکول سولې چې دوی امریکان ونه وځي سره. ولې بیا هم برنامه یو د زور وتلو، یو خوښه ده یو زور ده. دوی ماته خوړلې وه، نور توان قدرت د فیزیکي دوی نه درلود، نور امریکایي هغه فیزیکي قدرت هم نه درلود، او اقتصادي زور هم ختم سوی و، تلفات یې ولیدل. هر لحاظ د استراتیژیکه ماته خپله پکتاګون وایي چې موږ استراتیژي ماته وخوړله په افغانستان کې. اعتراف کوي جنرالان یې، جنرال نشټاپ د امریکا هم دا اعتراف کوي موږ استراتیژیکه ماته وخوړله افغانستان کې، حتی هغوی هم نسو کولی چې دا عمل کوي. ګورې زه مخکې بیا خبر مې بله خوا لاړ نه سي. انسان صاحب دا ټول د هېوادونو دوی ډېر سیاسي کارونه وکړل، منډې رامنډې وویلې چې امریکایان شتون کې دلته پاتې سي، دې موضوع ته موږ ادامه ورکړو، د حکومت ادامه وکړي، سوله باید ونیسي د امریکا او د افغانستان د خلکو چې هغه امارات اسلامي دوی ترمنځ باید سوله. ډېر کوښښونه دا خرابه کړي. دوی په همدې خاطر د خپل بچیان ولېږل چې دغه بې ارزښته کړي. دا هغه عبدالله به میاشت کې یو دفعه لاړه بېرته به راغی. اوري ډاکټر صاحب عبدالله زما خبره ولې ورته نه تللی؟ دوی غوښته خپله سبوتاژ کړي دا صلحه، ویې هم کړله. نتیجه یې څه سوی؟ چا په تاوان سو؟ چا په تاوان سو؟ که دوی واقعا جرګه غوښته چې وکړي امارات سره، ولې مساو کې سره کېناستل؟ هلته نښانه یې تاسو ته وښودله، تاسو د دروازه خلاصه کړله، په مساو کې سره کېناستل، دوبۍ د ټولو پسې منډې ووهلې، شخصي ملاقاتونه هم وسول د همدغې امارات رهبري سره. اما هغه خاصتې چې تاسو د نړۍ په سطحه غوښتله یا د ملت په سطحه غوښتله چې سهامي شرکت جوړ سي، ادارې په قومونو په اشخاصو توزیع سي، نه په استعداد، نه په وړتیا، نه په تقوا دا کار وسي، د امکان نه درلود. نفر 20 کاله په غرو کې جنګیږي، په زرهاو انسانان خپل ککر لاسه ورکوي،
په زرهاو یتیمانه په کورونو کې کونډې رونډې پاتې شوې، آخر راسي بېرته محقق صاحب سره او سیاف صاحب سره سهامي شرکت و هغه سره اتامه د امپراتور سره جوړ کړي شرکت. آیا ملت دا خبره امارات اسلامي سره منله؟ اول ولاکه ما منلې وای، بیا ویل چې همغه قصه ده، پخوانۍ قصه ده. همدې خبرې ته اوس راځم. اوس د ولس اراده، تاسې استئ په افغانستان کې استئ، ولایتونو ته هم ځئ، سفرونه ګرځئ هېواد کې. د ولس اراده آیا یو جنګي اراده ده؟ آیا ولس جنګ بیا غواړي؟ آیا ولس جګړه غواړي؟ آیا که کوم د بدلون غوښتنې وي، د مشکلاتو په اړه باندې غوښتنې وي، د ستونزو د حل په اړه باندې غوښتنې وي، آیا هغه ولس د جګړې له لارې غواړي؟ او دغه خلک چې د هغې ځای نه د جګړې اعلان یا د خپل کور نه کوي، یا په یوه دفتر کې ودرېږي، یا د یو دیوال مخې ته ودرېږي او د جګړې اعلان کوي، ولس څومره ورسره دی؟ د ولس غږ آیا دلته یو بدرګه ورسره شته د ولس د غږ؟ ستا صاحب ګورې افغانستان کې فعلا نه پارلمان شته، نه مشران جرګه شته، نه مدني ټولنه شته، نه کوم احزاب شته، شکر چې نشته. که زه وایم زمونږ دغه اوس د ملت مابین کې یو ارزښت لرو چې موږ یو پل یسو د حکومت او د ملت ترمنځ. موږ ټیکسیوان نه پښتنه کړې، کراچیوان نه پښتنه کړې ده، عام خلک نه پښتنه کړې، روشنفکران نه پښتنه کړې، قومي مشران نه پښتنه کړې، ډېر ولایتو ته هم تللی یم. لا بلا د خبرو کې چا تایید زه نه یم پېژندلی ما دا پښتنې کړي دي، څه پسته معرفي شوي ویلي دي، دا زړه خبرې راته کړي دي. نو خبر دا ده چې ملت نه ده حاضر. او زه وړاندیز کوم تاسو غوندې ژورنالستان ته چې تاسې یو څېړنه وکړئ په دغه ټول افغانستان کې، خیر مصرف به وسي، تیل به مصرف شي، خو دا ملي ارزښت ارزي په دې تیل مصرفولو، په دې زحمتونو، په دې تکلیفونو، او لوی اجر به وګټئ. زه هم 40 ولایتو ته یو ګروپ د انتخاب شي ژورنالستان نه، او داسې عادي کلو ته د لاړ شي، د شمال نیولې تر جنوب غرب او جنوب غرب نیولې تر شرق، تر شرق نه تر جنوب، جنوب شرق او غرب پورې په دې ټولو ولایتونو باندې یو ورځ تېره کوي، په مرکز کې، کلي کې، ولسوالۍ کې، او بیخي صفري خط ته پورې هر هېواد سره سرحد لرو، هغه سرحده پورې لاړ شئ، ورسئ، پوښتنه وکړئ، هم ماشوم نه پوښتنه وکړه، هم ملا نه پوښتنه وکړئ، هم یو معلم نه پوښتنه وکړئ، هم یو دکاندار نه پوښتنه. ورور تاسې د 5 کالو کې څه موږ خو ګورئ شخصا ما صفت یو نظامي زه درته وایم چې یعنې امام دوستان دا خبر مې چې کړي اوري، موږ از 10 دفعو نه 100 دفعو نه زیات ویلي شخصا ما موږ د وږي پاتې شو خو جنګ دې ختم شي. موږ او لږه سره عادت لرو احساس صاحب، موږ 20 کاله مخکې څه کوم ځوان درلود، ښه ځوان نه درلود، 50 کاله مخکې موږ ښه ځوان درلود. په 20-25 کال کې خلک د تیلو ته نوبت کې ولاړ نه وو، خلک په ټانک د تیل کې نه مړه کېدل، نن به یې مخکې قطارونه ولاړ نه وو، خلک یخ و نه وهل، نه برق و نه زغال و نه هغه وو. ګوره موږ داسې تاریخ تېر کړی ده. مخکې له هغه د ظاهرشاه د وخت نه خلک لولږه له بدخشان او له کوم زابل او نیمروز نه رانغله، کابل کې مظاهرې ونه کړلې، د ارګ په مخ کې پراته نه وو، خیمې نه وو وهلې ظاهرشاه په وخت کې. ښه مې په یادېږي. امان صاحب څو نقطې، عقده، احساسات او شخصي ګټې، سیاست څومره د دې ښکار کېږي؟ دا خو طبیعي خبر ده چې هر شی شاته غورځېږي، هېڅ شی له یاده وځي. ګوره تعصب غوندې خراب مرض لکه یو خبیثه ده په ټولنه کې، تعصب دا ته په قرآن کې منع شوي دي، په انسانیت کې منع دي، په کلو بانډو په بشریت کې منع دي. تعصب ښه نه ده. دا متعصبین دي، دا خلک، دا کسان په ګوتو شمار خلک ښیم چې خلک ورته غوږ نیسي، چې څونه دروغ وایي بیا هم ورته وایي چې صحیح ده، زمن یې ورته وزني بیا یې ورځي لاس چپوي، مځکه یې غصبوي بیا یې لاس چپوي. ملت ته هم ګیله دا ده، ملت ته څه وخت هوښیارېږي؟ ملت ته تر څو به ته د آله د استعمال د مافیایي ډلو او د استخباراتي ډلو کېږئ؟ څو حکومتونه په تاسو چپه کړه، ولې هم چپه کړه، په څه رقم چپه کړه؟ د همدغه اجنټانو له لاسه، همدغه پردیو له لاسه کې دوی د هر شخص د دوی منګه څېړنه وکړو، دا د کوم ځای راغلي دی وطن ته زه نه پوهېږم،
نیمې پردي دي زه هیله کومه دوستان نه چې تاسو څېړنه وکړئ دغه اشخاصو افرادو مورد کې که د دویم سامع سادات نه پوهېږم د کولاب نه راغلی د کوم ځای نه راغلی افغانستان کې ناقل شوی په هلمند کې اوري زما اواز ته ورته نیکه دې د کوم ځای ده ور نیکه دې د کوم ځای ده ته هغه ماته بېروي را ثابت که ماته نو دوی ته دغه خاوره دغه ملت دغه دین دوی ته اصلا ارزښت نه لري په دې خاطر که دوی ته ارزښت درلود اقلا دا خاورې د خاورې په احترام به یې چپ کړی او وتلی به و لکه ډېر افغانان چې دا خاوره ته ډېر ژمنتیا ورته درلودله خو د مجبوریتونو خاورې چپ کړې وتلی نور دې خاورې ته نقص نه ده رسولی مړي یې بېرته راغلي دې وطن کې ښخ شوي ولې ضرر یې نه ده رسولی هغه هم سیاسونو مبارزونو هغه خلک هم په قدرتونو کې ناست وو که تاریخ څوک ولوني ویې څېړي چې څه وضعیت باندې څوک لاړل ولې لاړل چا مجبوره کړل څنګه هلته مړه سوه په کم غربت کې مړه سوه ولې یو مظاهره یې ونه کړله ولې یو سازماندهي ونه کړه ولې یو سیاسي ګروپ یې جوړ نه کړه ولې یو تورستي ګروپ یې جوړ نه کړه که درته وایم ساعت بدون د پښتنه به دا خبره وکړم وبخښئ سره سامع سادات وایي نوم نه یې وایي داسې د دې وطن نه ده سامع سادات وایي چې د افغانستان فعلي اردو کې د جمهوریت د وخت افسران کارمندان د عسکر دي که افسر دي کار کې 15 ورځې وخت لري که ونه وتلی بس دا موږ په نښه کوو موږ یې له منځه وړو دا نظام د ټول شموله نه نظام ټول شموله باید نه اوسي که نه هلته شمول چیغې وهي اول ته وایي چې کار مه کوئ ښه دا چېرته لاړ شي کارونه کې خو دروې غواړه امریکا ته که نه تا ولې خوښه کړل دا دې ولې خوښه کړل ولې وتښتېدلې ته خو ته 2 پاسپورټه وې ته خو غلام وې تا که دا جرأت مو دلته پاتې شوې هیچی قمانه اوسنو سال د څو د عمر د څونه دلته داسې قماندانان د قلودګانې پراته دي چې ته په شعبې کې عسکر نه نیولې ځان ته بیز ورته پاک کې د اوس هم افغانستان کې شته دي ته ولې ورفرار دې وکړه خو تا کې فساد ده که نه تا خو د ملت مقابل کې سترګې نه لرې ته دا جرأت نه لرې چې هغه خپل مادون ته وګورې زمون مادونان وینمه مادونان مې ویني هره شپه را باندې ویاړي او زه په هغوی ویاړم چې وطن کې پاتې دي اوس هم خدمت ته حاضر دي او خدمت هم کوي و شکر د خدای ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وزیر صاحب مولوی یعقوب مجاهد صاحب اعلان وکړ چې دغه کوم تشکیلات چې موږ لرو موږ غواړو دا 2 چنده کړو او تیار زمونږ پخوانی صادق د دې وطن بچیان چې واقعا دې وطن باندې ځورېږي او ځورېدلي دي یا دوره د عسکري په راتله عسکري کړي یا د ضعف د اقتصاد نه مجبوریت نه خپل اولاد ته ډوډۍ پیدا کړي 8000 شپږ زره ماچ نیم به افسرانو ته پټولې حق به یې ترې خوړه هغه اوس هم حاضر دي د لیکو ته راسي د خپل تعمیت ارزنې دفاع وکړي او انشاءالله دا ستا دا به کېږي همدې اړخ ته راتلم بېرته د دغه خلکو په مقابل کې د استاد عطا محمد نور خبرې هم ولس ته یو قسم پیغور او هم احساسات پارونکي وي هم داسې وي چې هغه خلک راپاڅېږي خپل غچ واخلي چې دوی وژلي چې بیا د لیلې تاریخ تکرار شي او بیا بل تکرار شي بیا بل تکرار شي کومې خبرې چې وکړي آیا داسې څه بیا کولی شي آیا دا شیان نو دپاره دی په ولس کې ځای لري یا په ولس کې ملګري لري یا خلک لري یا خلک د دې دپاره راپورته کولی شي یا نور دغه کیسې چې دا خلک غواړي دا په ولس کې ځای نه لري او د دوی په مقابل کې چې بیرته کوم ځواک دی دوی ته زه اطمینان ورکوم روس تا سره همکاري نه کوي تاجکستان تا سره نه کوي ترکمنستان تا سره نه کوي ازبکستان تا سره نه کوي ایران جواب درکړی تاجکستان جواب درکړی انګلیش جواب درکړ پیسې هم ډېرې مصرف کړي چې پارلمانو ته ورسئ خو چا پرې نه خوستلی امریکا یې سره نه کوي ترکیه یې سره نه کوي متحده عربي هیوادونه یې سره نه کوي نه سعودي یې سره کوي
پاتې شو یو یې تاسې آبایي وطن استخباراتي وطن څه پاکستان ده څو ایران هم پسې همالته ورغللی د تاجکستان هم هلته پسې ورغللی اوس له بله خوا مالته را روان یاستی نو دا ملت تاسو مني دا سوال کوم دوی نه وادې ورې په خلاصو غوږو تاسو ته لاره پاتې ده چې افتخار باندې پرون دې ویلې ته طالب د پاکستان مزدور ده او نن ته راغلی پاکستان کې په چترال کې په پېښور کې یا په بلوچستان کې کمپونه جوړی او په عذر زارۍ هغه بېچاره هلکانه پیدا کوي چې زیر سن دي 1914 راولې لکه بدخشان کې څه له منځه لاړل چترال کې 2 ورونه له ایران یې راولې نه پلار به خبر ده نه مور به خبر تلې غریبۍ ته هغه ته جذب کړه د وستو چترال کې د جای په جای کې دغه د وطن نه ده کلشکوف د لاس کې ورکړه نتیجه یې څه شوه دې د پلار او مور جواب به څوک ورکړي سعادته یاغیانو باغیانو چې په راز کې یاستئ که احمد د که زیاده کار بلا بیرته مقابل کې اسلامي امارت قوت د اسلامي امارت ځواک زه ته احساس موږ تاسو د وزیر صاحبانو خبرې واورېدې د خپلواکۍ په غونډه کې احساس زه یو شی ورته وایم د افغانستان خلک دغه څونه جګړې چې وړي دي د سیاست په بانه یې نه دي وړي ازادي د وطن په نامه یې نه ده وړې د چي په نامه یې وړې د دین په نامه د اسلام په خاطر جنګېدلي 3 وارې انګلیس ته مستقلانه ماته ورکړه د دین په خاطر 4 دفعه د چوکاټ د ناتو کې راغله ماته ورکړه د دین په خاطر امریکا راغله دین په خاطر ماته وکړه شوروي چې راغی دین په خاطر ماته وکړله دا چې هر ډله کې مفسدین اجنټان د استخبارات د پردیو یا وطن فروشان جای په جای دي کې شک نشته لکه مثال په توګه فتح خلکو ته فاتح وایي زه ته فتح اوس وایم فاتح یو وخت کې دی فاتح و اوس فتح خان سوی ده څه یې وکړل ټانګونه یې خاورو لاندې کړي سلا یې خښې کړي دي ظلم یې کوو جبر یې کوو ښه نوم نه لري اته دوی دغه نه معلومات هم نه لري دا سړی څه رقم زه به دلته یو پوښتنه وکړم امان صاحب تاسې نظامي خلک هستئ آیا د تبلیغاتو نه یوه لویه کمزوري نه په ډاګه کېدله چې د فاتح د یو څو ساعته جنګ دپاره څومره دا خلک خوشحاله وو څومره دلته د جګړې دپاره نور تبلیغ کوو کمپاین یې کوو دغه دی استاد صاحب پکې وویل چې امارت هغه د سقوط کېږي او د سقوط نه بعد به موږ څه کوو خو فاتح ونیول شو د دغه یو وړې کوچنۍ جګړې دپاره چې د دوی هغه کوم احساسات معلومېده د دوی کوم تبلیغات معلومېده زه خو یو خبریال یم تاسو یو نظامي هستئ ډېر یو کمزوری دریځ نه زه سبزه اول دغه د فاتح موضوع ووایم یو دقیق وبخښئ بیا به د استاد خبرو ته مناسب امارت اسلامي دی یو دفعه کابل ته راوست ولې بېرته خوشي زه په دې باور نه ما شخصي برداشت ته تحلیل دا ده چې امارات په داسې خلکو ډېر زیات شرمېږي والله شرمېږي کوشش کوي امارات د خپل د دریځ خلک د خپل د حکومت هغه کارمندان ابروی وساتي چې دوی ورسره بدنام نشي د حکومت لکهدار نشي غواړي یو نوه هغه یې کړي په کورو یې کېنولي زندان کې اچولي جزا یې ورکړې بې رتبه کړي دي بې ارزښته کړې ده ولې افشاګري کړې نه دي لازم نه دغه شخصیت مړ شي په ټولنه کې که نه ولې دا کار د سره وسو د عزت دولت حفظ کړ اما دی خپله وغوښتل چې بې عزته کړي ځان بیا دغه نیابتي خلکو ته وګوره آیا فاتح تاسو پیژنئ څوک و د لوی رئیس د افغانستان وایي چې فاتح د اسلام په خاطر د امارات اسلامي په خاطر ډېرې زیاتې قربانیګانې ورکړي حتی نیخې نښانې د په وجود کې اوس هم شته یعنې زخمي سوی څو ځلې دا چې چا دی وغولو خو دغه تبلیغات وغولولی که نه دغه د تعصب نه ډکې خبرې دوی غولولي تاسو که انټرنیشنل ته مراجعه وکړئ تاسو ته عمود ته مراجعه وکړئ تاسو ته لشکري تبلیغات ته مراجعه وکړئ تاسو شینواري تبلیغات ته اشاره وکړئ وګورئ فکر وکړئ پې
دوی څه رقم زهر شیندي په دې ملت کې یو رقم میکروبونه پخشوي 20 کاله خو میکروب په قومونو په خلکو د خلکو په عقیدو په اسلام چې نیمې عیسویان کړه ځان سره یې ویوړل اوس هم لګیا دي په امریکا کې چې د افغان د دې جګړې دپاره چې کوم تبلیغات کېده هسې هغه د اوبو په سرزک ته لاس اچولو دا بیچارهګان چې دوی فکر کوي چې والا یو کار اوس خدای وکړي دا ښه سړی اوسي غټ سړی و دا کار به وکړي هغه قوت سره نن ګورې زه ما خبره بله خوا لاړ نسي نن هغه قوت سره دوی مخامخ دي چې په نړۍ کې داسې اردو نشته صحیح ده جې تیاره نه لرو دفاعي راکټونه نه لرو رادار نه لرو خو داسې ایمان لرو د دوستم خبره ته موټر سایکل والا B-52 پسې واخیستله 1,00,000 امریکایي عسکر فرار وکړه دې خاورې نه منفي د 350 هېوادونو نور څه ورسره وو یو موټر سایکل نه 15 لیتر تیل به پکې واچول او په زاړه کلاشینکوف په زیړه بوشکا اوس هغه نن قوت تا ټوله ټکنالوژي د امریکا د پخوانۍ د شوروي د وخت نن د دوی لاس ته ورغله نو دلته مقابل کې به ته څه رقم جګړه وکړې باغیانو یاغانو تاسو ته وایي څه رقم به جګړه وکړې لږ زره خو فکر وکړه دلته د پلار سته دلته د مور سته دلته د هدیره ده دلته د مځکه ده دلته د جایداد ده سولې پروګرام خو روان ده بخشش روان ده تورن اسماعیل شرمیږي نه ژوندی ونیولې ایران سره ده پورې ورسولې ویډیوګان دې اوس هم پرتې دي ته ولې خبرې کوې تورن اسماعیل په اواز که زه وم داسې ګیلاس مې له زهره ډکوه ماسکه په میډیا ته نه حاضرېدم که حاضرېدلم د ملت نه مې معذرت غوښته هغه وخت کې به یې لږ محبوبیت زیات و د اوس نه والله چې ټول خلک به ورته تسلیم وایي د به هر امر منل کېده هم په خپل ولایت کې هم د افغانستان په خلکو به اوس څه وایي هر څوک پسې څه وایي تاسې یې نوم جګې خلک پسې څه وایي زه هغه خبرې ترخې کوم وایي دوست به دې وزړی دښمن به دې وخاندي امان صاحب یو بله خبره کوو کومه دا خلک به د دې امکانات هم ولري ممکن وی لري د افغانان چې په بهر کې دي دوی تر اوسه پورې سره یوه جرګه خو په بهر کې هم جوړه نه کړه چې موږ د دې وطن دپاره دغه تګلاره وړاندې کوو او د دې وطن دپاره دا تګلاره ده یا موږ په دې سیاست کې د راشریکېدو دپاره یا په د دې وطن په دې کیسه کې د راشریکې کېدو دپاره دغه شیان غواړو دا غواړو دا غواړو دا غواړو او هغه واضح شي چې هغه د دې وطن د غوښتنو سره برابر دي نه دي د دې ولس د غوښتنو سره برابر دي نه دي که نه دا هم نشي کولی یا د دې توانایي نه لري یا داسې څه نه لري چې دوی پسې راغونډ شي ساسه اته تنظیم په ایران کې جوړ شو و تنظیم په پاکستان کې جوړ شو او یا اتیا تنظیم په جمهوریت وخت کې جوړ شو دا څنګه سره ټولې په ټغرې کې نه په کوم مفکوره او دې کې ته ماته یو سیاستمدار د دوی راوخه په دې ټول د کالو کې چې دغه د تاریخ سړی ده خو بیا خو دا وطن یو ارزښتونه لري یو جغرافیه لري یو ولس لري د دې ولس کلتور معلوم دی د دې ولس دود معلوم دی یو تاریخ د دې وطن د جوړېدو او د وطن کې د سیاست کې کولو او دلته د یو تغییر راوستلو یو تاریخ هم شته دی یو فرهنګ هم شته دی ارزښتونه هم شته دي نو که کله داسې دا ته چې څنګه وایي چې په لسګونو لارو باندې روان وي او بیا جګړه ولس دپاره غواړي دا ممکن ده زه څه وایم نه هېڅ امکان لري اساسه دا ګورې اووه تنظیمه اته تنظیمه جمع اویا تنظیمه 100 څو سوله او 200 مفکورې دي دلته څوک د تعصب له لحاظه دلته نوتلی څوک د قدرت په خاطر نوتلی څوک د انتقام په خاطر نوتلی یعنې دلته نسه د وطن غم دوی سره وایي صاحب زه درته وایم دوی کوم کنفرانس چې راټولېږي حکومتونه یې جوړ کړل تبعید حکومتونه دوی جوړ کړل تې نتیجه ماته وښیه دې 5 کالو کې دوی کنفرانسونه وکړل دوی جبهې جوړې کړلې په مختلفو جبهو نتیجه یې ثبات شوې سوه امان صاحب یو بل څه چې ګورو تاسې به هم تعقیبوئ د پاکستان رسنۍ یو افغان راپاڅېږي د افغانستان نه بهر یا د جګړې خبرې وکړي یا د ورانیو خبرې وکړي یا ووایي چې هلته مې دومره افغانان وژلي که نه دلته یا طالبان مې وژلي بیا د پاکستان رسنۍ په ورځو لګیا وي او د دې دپاره کمپاین کوي او تبلیغ کوي او همدغه خبره اړوي او راړوي دلته څه یو وصل معلومیږي څه معلومیږي دلته د دې نه څه په ډاګه کېږي صاحب یا هغه سړی څه وایي چې ما 2 افغانان وژلي
زه په کوم ځای ډېر احمق ده دون احمق ده چې د خپل خبرې جواب ته به د منتظر شي د خپل خبرې جواب به د اوسي سوال به ته اوسي د خبرې نه څه ولې او دی به جواب ولري دی نه لري جواب زما مطلب دا آیا دغه څو خبرې د همدې دپاره کېږي چې د پاکستان میډیا پې مصروفه شي نه دی دروغ وایي دا غواړي چې خپل ژوند هلته خوندي کړي او امتیاز واخلي دا ګور اجنټان دي دا مزدوران دي دوی هېڅ وخت امریت نه ده کړی دوی په امریت نه دي آموخته دوی په آزاد مستقل په مفکورې دوی تربیت شوي نه دي غلام ده غلام بدون د رئیس حق نه لري اته فکر وکړي اته مشوره وکړي چا سره دوی مشوره نه لري دوی مستقل فکر نه لري دوی مستقل مغزه کې چې نه لري دوی ته همیشه دا کار وکړه تر هغو چې بیادبي د ډېر معافي لرې د بشریت نه وي لکه حیوان چې په یو لارې چې حیوان داسې ځه او داسې ځه او داسې ځه غلام دا خصوصیت لري یا دا ډېر احمق دا خبر کړي چې ما دونه افغانان وزري دي دې خبرې به دی جواب لري ورکوي حتما نن نه 10 کاله بعد 20 کاله بعد یو څوک به راپاتې کېږي چې زما پلار تا وزلی تا یې طرف کړي چې ما وزري دي وایي ما پلار تا وزلی بیا دی د جواب ورکړي یا دا ده چې د هغه آخري بوټ پاکي ده پردیو استخباراتو ته چې وروره که ته طالب دښمن خو زه دښمن یم چې ما وزلیم دي راکړه ما ته پیسې ما ته راکړه صلاح ما ته امکانات راکړه دلته ژوند وکړم زمینه د ژوند ته مساعده کړه ګورې ټول نړیوال دوی پېژندلي دي دوی کوم طرحه که درلودله نن به ملل متحد وینځ دغه طرحه د اپوزیسیون دغه طرحه ده د امارات ته وایي چې ورور دغه اپوزیسیون دغه ښه طرحه ده دا طرحه خو غلطه نه ده او ته وګوره دا اوس په دغه حکومت کې څونه پخواني خلک کار کوي امان صاحب د ولس لاره کومه لار ده ولس خو زه او ته ولس یاستو آیا دوی منو نه زه خو یې نه منم شاید ما سره ډېر کسان دوستان ما سره هم نظره اوسي که په لکاو نه په صلاح را سره هم نظره دي چې هو دا خلک څوک نه مني افغانستان په ټولنه کې نور او دوی ته وایم چې باعزته ژوند وکړئ خولې هم ټپې کوي نتیجه نه ورکوي خو څه هغه سپین ږیري چې نورې مرګ د الله پاک په لاس کې ده چا به څوک پوره کېږي څوک مخته ځي څوک شاته ځي دا د الله پاک پوهېږي په دې کار انسان دا وړتیا نه لري خو زه وایم موږ ټول روان یاستو خو باعزته مرګ باید ولرو ګورې زموږ یو فضانورد هغه کې وفات شو په جرمني کې په کم عزت را انتقال شو او څونه کار دی ته وشو دا موږ را انتقال افغانستان ته راغی څونه په عزت باندې جنازه اوس څونه په عزت خاورو ته وسپارل شو آیا دغه سړي عقل هم تاسو کې نشته ده خو نشته عقل که عقل وای خو دغه نه د عبرت واخلي که نه یو فضانورد نه سیاسي وه نه میلیاردر وه نه په سیاست کې ګوتې وهلې یو نظامي و پاک مسلکي سړی و پیلوټ و وړتیا یې همداسې خدای صحت ورکړی دی فضا ته لاړه اما نن دولت دونه ورته احترام وکړه ملت دونه ورته احترام وکړه نو په دې خاطر هیله کوم د مشرانو دي چې څونه سال مانه مشران دي مشران د دولت نه د ملت نه که عطا محمد نور ده که پروفیسور عبدالرب رسول سیاف ده که امدا توران اسماعیل ده که امدا امپراتور عطا محمد نور ده که امدا قانوني ده که امدا احمد ده دا واړه به نور نشمارم دا پلاستیکي جنرالان به شرمېږم نومونه یې واخلم خبر دا ده چې دوی ته وایم لږ زره ګریوان کې سر ټیټ کې وګورئ دې 10 کالو کې تاسو چې کړي دي وطن ته چې کړي دي چې غیر له مفته خبرو مفته خبر هم تاسو جنگ خلک اچولي دي ضرر هم رسولی مفته خبر هم چې کړي هغه هم ضرر رسولی ده داسې یو څوک و د آخر وخت کې یو جرګه دایره شوله مشورتي لویه جرګه وایي $15 میلیون سره نه کې دا جرګه زه مخته نه وړم امان صاحب وروستی پوښتنه کوم د هغه هېوادونو چې اوس څوک جګړه غواړي او هغوی په تمه دي چې ما ته په جګړې باندې افغانستان وګټي بل څوک یې راله وګټي او بیا زه راشم د دې ټولو په حضور کې اول امریکا چې بیا نور هېوادونه هم ورسره او هغه کوم چې مخالف د امریکا سره په سیمه کې که چین که
که روسیه وه هلته هم د امریکا نمایندګان لاړه کله چې د اسلامي امارت سره د دوی قرارداد لاسلیک کېدو. یعنی هغه وخت دا دریځ روښانه شوی نه دی چې امریکا دوی نور نه اخیستل نه یې غوښتل او نړۍ هم نور دوی نه غوښتل. دوی امریکا منل دوی به نه تښتېدل. اوس که امریکا خپلې پالیسۍ چینج کړي یا د تړون نه یا د هغه تعهداتو نه یو څه شیانو نه مخ اړولی هم دي، خو د دې ټولو خلکو په موجودیت کې آیا د امارت سره د توافقاتو د هغوی سره د تعهداتو د قطر د تړون معنا څه و؟ یو شی مخکې د دې وم دغه بیچاره ملت نه ده د افغانستان خلک، دا پاکه مقدسه خاوره، هر چا په ناپاکه زړه دلته راغلي دي او په ښۍ کې د افغان وینې توی کړې ده، هغه ښه ورځ نه ده لیدلې. ویې ګورې عمله امریکا دونه اخته شوې په خپل مرضونو باندې، دا خلکو خاشاکې ولکه ور په یاده مې هغوی بوس افغانستان موږ له لاسه ووته، نور خلاص ده موږ نه. دا چې څو کاله بعد غواړي روابط دیپلوماتیک پیدا کړي، څو حکومته بعد به د امریکا دې ته فکر راځي او امریکا په دې اعتراف کوي چې موږ ظلم کړل، لکه اوس په عراق کې اعتراف کوي چې موږ خیانت وکړ، شیمیاوي سلاح نه وه، موږ صدام بې جایه مړ کړ. اوس پښیمانه دي هر سیاسون و هر قدرتمند چې تېر شوی ده په امریکا کې، اوس اعتراف کوي چې بوش لوی خیانت وکړ امریکا سره چې په عراق کې حمله وکړله. داسې ورځ به راشي چې امریکایان خو بیا هم چالاک دي، اعتبار پرې لازم نه ده چې څنګه غواړي دا خپلې خیانتونه جنایتونه د نړۍ په سطح باندې خاورې پرې وچیږي. اوس امریکا افشا شوې ټوله نړۍ ته چې 10 میلیونه مسلمانانو امریکایانو په دغه 30 کال 90 کال را په دې په 90 کال را په دې دوی په شهادت رسولي مسلمانان، تنها مسلمانان. آیا د اسلامي ټولنه به دې ته دا پرېږدي؟ صحیح ده چې غلامي حکومتونه شته دي، لکه پاکستان چې غلام حکومت ناسته، لکه سعودي کې څه ناسته، لکه امارات متحده کې ناسته، لکه بعضو نورو هېوادونو کې ناست دي، ټاکلي دي شیخان ورته، او هغه بیچاره ملت هم در بدله کړی چې خبره له خولې وباسي د شخص نوم واخلي زندان جایي. دا ملت به یو ورځ هغه ملتونه به راپاڅېږي، هوښیارېږي به او خپل حکومت. مطلب دا چې امریکا خو همغه خپله پرېکړه وکړه، اوس د امریکا پرېکړه 15 هېوادونو چې دې کې 15 ابرقدرته هېوادونه چې د شورای دایمي غړي دي، 15 غیر رسمي غړي دي، او دې کې ابرقدرت د اقتصادي هېوادونه چې هغه لکه هند او برازیل ده او عربستان سعودي ده او ایران ده او هند ده، دغه هېوادونه ویتنام په شمول قزاقستان په شمول دلته ناست دي. په دغه قرارداد کې ټول ټاپې وري چې افغانستان باندې نور تجاوز به بند دي، هېڅ وخت نه لري. بار بار روسیې هېواد اعلان کړی رئیس جمهور یې چې افغانستان آزاد مستقل په منطقه کې غواړو. بار بار د چین رئیس جمهور اعلان کړی چې افغانستان آزاد مستقل هېواد په منطقه کې غواړو. یعنی امریکا ته وایي چې موږ دلته نه څوک را پرېږدو او نه موږ ورځو. نو د موږ افغانان د خدای څه ووایم، څه وایم، کورونه یې د غنمو ډک شي ورته، همدغه بغاوتګرو ته وایم. نو تاسو خو لږ ذره فکر وکړئ. نو دوی په سیاست دوی به طرحه څنګه جوړه کړي افغانستان ملت چې موږ څه غواړو، او دې حکومت چې فعلا موږ لرو، دې حکومت به څه تغییرات دلته دوی راولي. مثال تا په 20 کالو کې چې وکړه راځي دې خلکو څه وکړه، کلن ووایي د 15 کالو 15 کالو مخکې تاریخ او د نړۍ پرېکړې دوی هېرې کړي. دوی هر شی هېر کړي دي، خو زړې موټر نه هېرېږي، چوکۍ او قدرت او کلوپونه او انترکانټینټال او شارنه او هوټلونه د هلیاده نو ځا ډېره سخته ده، ولاسه دوی ته ډېره سخته ده. خو کاشکې دوی پیدا په دې باندې چې آینده موږ دې وطن کې ځای او د یو پښې ځای ولرو، باید هغه ظلمونه نه وکړي، د خلکو بچیان به یې نه اختطافول، د قاچاق کار به یې نه کوو، د خلکو مځکه به یې نه غصبولې، د حکومت په مځکو شارکونه به یې نه جوړول. هغه بیچاره د 50,000 80,000 $80,000 د ترې واخیستل، د یو دغه کور د پرې خرڅ کړه او نن پرې سړک را روان ده. آیا دې جواب څوک ورکړي؟ ته یې ورکړې 20 کلن حکومت ته که امارات یې ورکړي؟ دا نقشه خو ښاروالۍ کې پرته وه، تا ولې اجازه ورکړله دې غاصب ته، دې خاین ته؟ د افغانانو وینې خو دوی وڅښلې.
اوس د امارات اسلامي د حکومت په تبلیغ کې خلک یې بې کوره کړه. دا چا بې کوره کړه؟ آیا د افغانستان شرمېږي سړی چې نور هېوادو ته لاړ شي؟ تاسو خپله سفرونه کړي د کوم هېواد پلازمینه په دې شکل ده لکه د افغانستان څه ده؟ والله کلی پې ښایسته ده، کلي د خلکو د بیروني هېوادونو کلي پې ښایسته دي، زموږ پلازمینه وایي سړک مه جوړ چې خلک بې کوره کېږي. افغانستان څونه لوی ده الحمدلله. یو د حساب کې 8 میلیونه انسانان په دې دښته کې جهیږي. د حساب کابل کار کې موږ نو چې کابل نه دی ووځي، کابل کې دی ووځي. نو دا جنایتونه خو دوی وکړل، دوی شاته ونه کتل، مخته یې ونه کتل. اوس هم یو طرحه نه لري، سلسل دفعې ټول شوي دي دوربینو له طریقه راغلي ناست دي مجلس او بس یو بل ته تعوین تعقیل حتی بده ورده یو بل ته سره ویلې ګل کړي دي وتلي سره طبیعي حکومتونه یې جوړ کړي سره ختم شوي دي. دوی طرحه نه لري. زه په ځوانانو غږ کوم، هیله مند یم که په ایران کې دي، پاکستان کې دي، خپله غریبي مو کوئ، د خلکو خبرو پسې مه ګرځئ. تعصب په افغانستان کې نشته، په اسلام کې تعصب منع ده، جزا لري، دوره لري، زندان لري. ما څو ځلې وړاندیز کړی امارات اسلامي ته که څوک په ژبه څوک توهینه وي باید قید معلوم شي. وزارت عدلیه زموږ قضا دې په دې فیصله وکړي. باوجود چې امر المؤمنین فرمان دی ورسره چې یو ګاونډی بل ګاونډي سره نشي کولی تعوین تعقیر وکړي. هدف یې همدا ده. نو که د ژبې په هکله باندې مشخصا قانون راپاسي چې هېڅوک حق نه لري چې یو بل شخص په هر ژبه خبرې کوي هغه ته څوک تحقیر ژبه وګڼي. هغه دلته موږ اسلام کې موږ رنګ نه لرو، پوست نه لرو، ژبه نه لرو، موږ دیني ورونه یاستو. چې په هر ژبه خبرې کوم چې مسلمان زما ورور دی، دین ورور مې، دیني ورور مې، او تاریخ ته ورونه کوم. نو خبر دا ده چې دوی برنامې نه لري. بیا هم وایم په ځوانانو غږ کوم چې آینده د تاسو لاس کې ده. مونږ خو بدبختانه 50 کاله 15 لسیزو په جګړو کې تېره کړله. زه په مکتب کې وم چې جګړه شروع شوې ده، ګیره مې سپینه شوه، سر مې سپین شو، جګړه ختمه نه شوه. د دغسې پردیو استخباراتي اشخاص افراد راغلل. اشغالونه چې اکثریت راغلي خپل افغانانو راوستي دي. وای اساسا موږ یو څوک د جرأت په افغانستان د تجاوز وکړي که نه، څوک د جرأت وکړي که نه، څوک زمینه مساعدي خپل افغان. او که افغان هغه څه خارجیان راوستي دلته څېړنه یې وکړي هغه د افغانستان نه ده. په یقین درته هغه د افغانستان تبه نه ده، هغه د بل هېواد ناقل شوی دلته او دلته غټ شوی ده په نامه د افغان تمام شوی تذکره افغاني اخیستې ده. زه اوس چلن ورته ورکوم چې وایي چې دا دروغ دي، زه ته په ثبوت هم رسولی شم. ډېره مننه مان صاحب، ډېره مننه. تاسو مننه. درنو لیدونکو بحث تر همدې ځایه و، تر بیا د الله په امان.